جنرال صاحب راولو. جنرال صاحب نه مې واورو کېدای شي دی تللی وي هلته. جنرال صاحب الله تعالی مو راوله په دې هیله چې روغ او جوړ او صحتمند به دا راته ووایي چې څه دې ولیدل څه دې وکتل. په زړه به ډېر غمجن وي. غمجنې کیسې راته ونه کړي چې هسې مو زړونه خفه دي. داسې کیسې راته وکړه چې لږ مو راویښ کړي. الله مو عزتمن لره مولوي صاحب. تاسو ته ټول سلامونه. باور وکړه دومره دا د هغه خبره پیښې ولیدلې چې اوس هم زړونه نه تیږې جوړې سوي دي. نو اول خو غم د درد د ټول افغانانو ده، بالخصوص هغه افغانان چې ژوندی احساس لري. بل د خوشحالۍ ځای دا د مولوي صاحب محترم چې موږ خو پرون ماښام ورسېدو، بیا نن سهار وخته لاړل مازنده جان ولسوالۍ ته. هغه کوم کلي چې ډېر ځپل سوي، داسې ده سیستم د دې کلي داسې ده چې یو کلی سر کې راځي، بیا ورپسې یو بل کلی ده، بیا شپږ اووه کلي داسې په یو طرف باندې دي، بیا دوه درې کلي ډېر پناه دي. هغه د سر کلي چې وران سوي دي هغوی ته موږ ځکه ونه درېدو چې نهایتا زیات کومکونه چې راتلل، بس اوله کې دغه انسجام د ویش دغه نه وي، بیا دغسې یو ترتیب سي یو جي کې یو شي ضرورت نه وي هلته له حده زیات سي. لومړی دا چې هلته د خوړلو دپاره یو څوک شی وخوري، ته ډوډۍ ورته وړې، څوک سته نه. داسې کلي دي چې تقریبا 2000 کسان دي په هغه کې، یا 100 یا 200 ژوندي پاتې دي، هغه هم زخمیان دي. هر کور 10 15 20 30 شهیدان لري. یو کس پاتې سوی، هغه هم په ایران کې و، نن را رسېدلی وي. بعضې زخمیانو چې هغه میندې دي طبعا بېهوشه سوي و، شفخانو ته یې وړي وو، هغه نن بیرته راغلي وو، د خپلو بچیو په دې ورانو مینو ګرځېده، په مخ یې خاورې وهلې او فریادونه یې کول. نو موږ چې کله تللو مولوي صاحب موږ وخته لاړلو، بیا چې کله بیرته راتاوېدلو هلته د انټرنټ ساحه نسته، یعنې ساده ټلیفون هم کار نه کوي. دا نه چې اوس مخکې نه هم نه کوه. نو بیا د دې په خاطر چې د اوسېدو ځای هم نسته، طبعا خیمه کې به اوسې یا به په تشنه اسمان لاندې اوسې. 10 د پاسه 10 که 12 د پاسه 10. مولوي صاحب دومره یوه زوروره جټکه راغلله په همدې زنده جان ولسوالۍ کې چې زه ناست وم، ما یې له چا په لغته ووهلم. په الله باور وکړه په ژوند مې نه دغسې ټکان د زلزلې لیدلی و نه بل. دغه بعضې لږ لږ دیوالونه چې پاتې وو دا مو نړېدل. او زلزله دغه 10 بجو ډېره قوي وه چې هغه د هرات ښار کې دا اوس هم موږ په یو پارک کې مولوي صاحب پراته یو، دننه تعمیرو ته اجازه نه ورکوي چې ننوځي. هر 3 ګنټې بعد یو قوي زلزله کېږي. نو دا زنانه ماشومان د هرات د ښار دا ټول په دې غرو په لمنو کې دغلته خیمېګانې وهلي دي، بس هماغلته یا ناستې ده. حکومت او امارت اسلامي مؤسسات دوی په دې موټرو کې خیمې، کمپلې، تیار خواړه دا ګرد ګرځي په همدې خلکو پسې چې واري کې ډاکټران الحمدلله کابل نه ډېرو ځایونو راغلي دي. نو کمال په هر سړي باندې ګرځي. نو بیا کله چې موږ بیرته راتللو مولوي صاحب په دې لاره باندې داسې په سلګونو موټر دا د افغانانو چې چا کمبلې بار کړي، چا خیمې، چا ډوډۍ، چا خامې وریځې، چا پخه او چا وروره اوبه او چا، یعنې په سلګونو موټر د افغانانو له اتحاد او له اتفاق له احساس نه له وطن دوستۍ نه دغه شی والله په موږ کې مخکې نه و. الحمدلله چې اوس پیدا سوی، موږ به پردیو مرستو ته خولې نیولې وې. مولوي صاحب نادره دا وه پرون ماښام چې زه کله راورسېدم ماښام مونځ، نو ما په خپل ځي کې دلته هرات کې وکړو. بیا د دوستانو ته مې ویل چې زه بازاره پورې ځم چې یو چارجر د ټلیفون واخلم یا بل شی. ښار چې لاړو ښار خالي و، دوکانونه بند و، خلک وتلي و سړکونو په پارکونو کې. دلته بیا مې یو دوکان پیدا که، دلته یو سپیلني والا ما ته راغی. نو ما زړه و چې 500 روپۍ مې راوویسته چې دا ورکم چې لاړ سي. ماشوم و داسې 10-12 کالو او د
هغه نه ووځي د خلکو له منځه. هغه ماته ویل مولوی صاحب په دري کې ماته ویل کاکا جان ما پیسه را کار ندارم، من امروز 200 افغانی کار کردیم ایره بیگی سبا بره قربانی های حادثه بته. یعنی هر څه مې چې وکړه چې زه د هلک پوه کم الله اکبر. سلګۍ یې ونیوه لاړه روان سو. نو دا یو احساس او یو ملي فکر او یو هغه ډېر نن مې ټوله ورځ هماغه ماشوم په سترګو کې ګرځېده. بل هلته چې لاړلو منطقې کې هر سړي په پلاستیکو کې ډوډۍ اوبه شیان اچولي خرما او خلکو ته یې ورکوي د چا تېرېږي څوک چې کار کوي رضاکاران. الحمدلله مولوي صاحب ما د وردګو ځوانان ولیدل دلته بیلچې او کلنګې په لاس کې جسدونه پسې ګرځېده. د خوست مې ولیده، د لوګر مې ولیده. یعنی چې چانه به وبه مې لیده خو د لهجې باندې سړی پوهېږي چې دا د خوست ده. پوښتنه مې هم کوله. نو دا خلک راغلي وو، ډېر خلک وو چې هغه موټر یې ډک ډک له بیلونو له کولنګونو نه په بازار کې اخیستي وو راوړلې دلته په خلکو وشل. مجاهدینو خپلې اسلحې د لوټو په سرو ایښې وې. قسم که درته دروغ وایم مولوي صاحب کار یې کوه، بیلچې او کولنګ یې په لاس کې و. دا نه و چې هر سړی بس لګیا و هغه خپل همت او کوشش یې کوه. باوجود دې چې یو کس یو سپین ږیری 14 کسان د کور شهیدان سوي. ما ته داسې مخامخ ودرېده وایي جنرال صاحب زه هېڅ احساس نه کوم زما د کور د فامیل څوک شهیدان سوي. امیرالمؤمنین دومره زر اقدام وکړ لکه که د ما خپل په لاس کې حکومت هم وای کېدی چې بچیو ته زه دومره زر نه وای رسېدلی. دومره دا خلک خوشحاله و له امارت نه له مسؤلینو نه په وخت دلته د راتګ نه. یعنې که هلیکوپټر یې نه وی راغلی طیارې نه وای راغلی زښته ډېر نه خلک به نورم تلف سوي وو. ډېرې خلک اوس مقصد خاورو نیو سرونه یې د باندې وو هغه دفعه تن ویستل سوي. ټوله شپه حکومت عملیات کړی د مجاهدینو دا غټ ګروپونه بیلچې دا زخمیان راوړي. بیا د جسدونو دپاره ډېر ښه ترتیب کړی و ځکه له یو خوا 11 بجې د هغه سوی ده او 1 ساعت بعد یا 2 ساعته بعد چې منطقې ته تر څو خلک رسېده خو ورځ تېره سوې. بیا څوک چې وفات سوي و هغه یې ټول د هرات مرکز ښار ته راوستي روغتونونو کې ټولو کې ایمرجنسي ده. بیا دا جسدونه شهیدان ټول په یخو خونو کې ایښي دي. د هر کلي 15-20 شهیدان وړي چې هغه ښخ کې بیا نور ورسته وړي چې هغه ښخ کې نور وړي. یعنې دغسې یو ناورین د تقریبا د 3000 په شاوخوا کې په دغه کمه ولسوالۍ کې چې نفوس یې ډېر کم دی دا شهیدان دي. اکثره شهیدان زنانه دي او ماشومان دي سپین ږیري دي. د دې کلي تقریبا د 1000 په شاوخوا کې ځوانان هغه په ایران کې دي د مزدورۍ دپاره تللي. دلته چې راسي کور کې څوک ژوندی نه ده همدغه یو کس ده. نو مننه. زه پوهېږم چې ډېر به ستړي یم که داسې لږ موقع دې راکړې وه داسې وړې وړې پوښتنې مو ملګري کړي وه درنه یو څه د خلکو تسل شوه. زما سره دا پوښتنه ډېره راتاوېدله ده 2 ورځې چې ګورئ دغه هغه خو په نورو هېوادونو کې هم کېږي زلزلې په همدغه قوت سره خو تلفات په دومره اندازه سره نه و. تاسو دغه د تلفاتو هغه علت څه وینئ؟ دغه خام کورونه وو کورونو شکل؟ نه مولوي صاحب دا دلته داسې ده ښه مطب پوخ د هغه جوړ ده درزونه پکې راغلي دي. دا زلزله داسې وه دا 2 ورته خو ما ولیده لکه چاودنه چې اوسي مولوي صاحب داسې که بنده خونه یي هوا پیدا کوي که نه لکه چاودنه چې د جومات ته مو ولیده ورسیو دروازې دا یې داسې ایسته لوېدلي دي لکه چاودنه چې سوي. جومات جوړ مکتب جوړ ده. د دې عمده علت مولوي صاحب دا ده که چېرته دغه کورونه د لرګیو پاس چتونه لرګي هم وای دومره تلفات نه اوښته. دا ګمبزي دغه پخواني کورونه نه دي د صحابهو په وخت کې جوړېده ګمبزي کورونه داسې جګ جګ هغې دلته په دا ټول کلي کې مولوي صاحب ما یو 2 د وسپنو ګاډرې ولیده لرګی بیخي سته نه. داسې تلفات څه وای دا ګمبزي دا خو ډېر درانه یي داسې دا جړقې خوړلی کت نستلی. بالکل والله جنرال صاحب زه په دغه کې کار کوم که نه دغه کورونو جوړولو
بیا هغه کورونه چې وي موږ وایو چې هغه کور چې هغه سیخونه ولري یا تیر ولري هغه چې وولېږي بیا هم امکان لاندې د هغه شته وي چې خلک بش یو طرف باندې وي. دغه د اوسپنې ګارډر چې ما دوه دانې ویلې مولوي صاحب دا یو کور د ګراج سره لګېدلی و د دغه لاندې یوه نجلۍ ما ویډیو هم کړې ده هغه ژوندی پاتې ولاړ و 2 ناوې تازه 15 ورځې کېږي 2 ورونې یو ځای واده کړي